بیا هم ستړي مه سئ د هغو دوستانو د سهار په خیر وي چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای سول او د نوي پیل خپرونه ګوري. په دې هیله یم چې تاسو هم د خپرونې تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. مخکې مو یاد وکړله چې زموږ سره به بېلابېل مېلمانه وي، د هغوی سره به بحث او خبرې کوو. نن راسره شاعره، لیکواله او همداراز افغان تجاره اغلي اوږی امېل مېلمانه ده. غواړو چې د دوی پر ژوند باندې، دوی پر فعالیتونو باندې او همداراز په افغانستان کې د ښځو پر تجارت باندې وغږېږو چې دوی ته څومره زمینه برابره ده چې دوی تجارت وکړي، په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی تر څو کار وکړي. که څه هم په دې وروستیو کې د تجارانو لپاره ډېر کار شوی دی، خو دا چې د ښځو په برخه کې څومره کار شوی دی، د دوی سره به بحث او خبرې کوو. اغلي امېل ستړي مه سئ او سهار مو بخیر. مننه. زه ستاسو د خپرونې ټولو کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه او پیرزوینې وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړې په دې خپرونه کې. ډېرې مننه اغلي امېل. ستاسو ځینې بیتونه، شعرونه مې اورېدلي وله، خو داسې کتاب دې تر موږ نه دی رارسېدلی. که د شعري یا هم شاعرانه ژوند په اړه باندې مو راته ووایستئ چې کتاب مو چاپ شوی دی، څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ، اوس هم لیکئ که نه؟ خبره دلته ده چې کله مخکې چې موږ لیکه، یعنی کله چې مطالعه وم، کله چې محصله وم په هغه وختونو کې، خو هغه وخت چې مې لیکه نه مې ساته، نه مې ویلی شو چاته، او د شعر و د شعر ویلو سره داسې یو مرجع نه و. کله چې میرمن بهیر پرانیستل شو، البته 9 کاله مخکې، موږ وکولی شو چې خپل هغه څه چې لیکو هغه خپل خویندو ته، حتی په مشاعرو کې چې نور کسان هم ګډون کوي، هغوی ته یې واورو او څه ولیکو چې هغه چاپ شي. یعنی دا د میرمنو دپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې میرمنې نه یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې هم دغه بهیرونه لا پسې وغځېدل، او هلته هم نجونې د دې وخت پیدا که چې دوی خپل هغه احساس چې په هنرمندانه شکل هغه خپل هنر نور ته واوروي، او دا چې څه وایي او څنګه یې وایي نور نه البته وغواړي چې څه نیمګړتیاوې لرم، کره کتنې پرې وشي. دا امکانات پخوا ډېر کم و د ښځو دپاره. اوس یې څنګه ارزوئ؟ یعنې اوس هم په ولایاتو کې که وګورو، واقعا موږ ستاسو غوندې فعاله شاعران لرو، لیکوالان لرو، خو هغوی تېره ورځ هم چا سره ما بحث کوم چې ته دا خپل لیکنې ولې فیسبوک ته نه پورته کوې؟ که زه یې پورته کړم خلک راته بد فکر کوي. موږ یعنې فرهنګي کلتوري یو بل ډول ټولنه لرو، دا زموږ ټولنه دغه کوي. اوس دغه فعالیتونه لکه د میرمن بهیر جوړ شو، همداسې نور ښځینه بهیرونه جوړ شوله چې ښځې ورځي هلته، نجونې ورځي هلته، خپل شعرونه، خپل لیکنې وایي. دغه پروسه څنګه ارزوئ؟ اوس ښه ده؟ ولا تر پخوا چې یوه ښځه ناممکنه وه او حتی خپل احساس به یې سانسوروه، نه یې غوښته چې هغه رقم چې دا احساس کوي هغه په هغه الفاظو باندې ووایي چې ټولنه بیرته ورباندې نیوکې وکړي، ورباندې تعبیرونه وکړي، فکرونه وکړي، او ورباندې ښه ونه وایي، بد ووایي. متاسفانه هغه طلسمونه اوس تر یو حده پورې مات شوي دي، او خلک شعر او د نجونې دغه شاعرۍ ته تر یو بریده پورې بیا هم ښه دی، یو لاره پرانیستل شوې. ماشاءالله ورو ورو فکر کوم چې دا په یو فرهنګ بدلیږي، او زموږ ټولنه اوس خپل شعور ته، خپل هغه بیداري ته تر اوسه پورې که نه و رسېدلي، اوس رسېدلي دي. بخښنه غواړم. پخوا د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې که موږ وینو د څو ښځو نومونه یادېږي، یعنی د ادب په لوی جهان کې چې اوسېدلي دي، که څه هم پښتنې میرمنې او په مجموع کې ټول افغان میرمنې په حقیقت کې شاعرانې دي، ځکه دغه لنډۍ د دوی مال دی. یعنی ډېری برخه د لنډۍ زه په فولکلور باندې اوس کار کوم. یو مرکز د نږدې وختونو کې به پرانیزم، د افغانستان د فولکلوري ټولنې ملي مرکز، چې په دې کې موږ څېړنې کوو، نه یوازې چې دا فولکلور مختلف صنفونه راټولوو او تلپاتې کوو یې د همیش دپاره، د جنګ د زمانې نه را په دې خوا چې پخوا څه کار شوی، بیا په جنګ کې دومره کار ورته شوی نه دی. که دا راوڅېړو نو ښځې پکې ډېرې ونډې لري، یعنې ډېرې ښکلاګانې لري چې هغوی د دوی مال دی، که لوستې دي که نالوستې دي. اما متاسفانه پخوا چې دوی نه غوښته چې دوی تذکرې ولیکل شي، د دوی شهرت خلکو ته واضح شي، خلک یې وپېژني، ځکه دوی ته به په دې دودیزه ټولنه کې ډېر زیات ستونزې پیدا کېدلې.
او د دې دپاره خو اوس ماشاءالله دغه ستونزې نه دي بلکې نجونې فخر کوي چې زه کولی شم چې څه واقعیتونه دي خصوصا هغه ستونزې چې اوس ښځو ته راولاړ شوي دي که دوی د شعر په ژبه وایي دا ډېر اغېزه په ټولنه کې ډېر زیات دی. تاسو ته پته ده چې د ملالې په یو ټپه باندې هغه بایلل شوې جګړه کامیابه شوه نو د شعر ژبه ډېر زیات قوي دی او اغېزناکه دی او زموږ په ټولنه کې ورو ورو به خپل ځای ونیسي. لا وخت پاتې دی او موږ به مبارزه کوو تر پخوا لا ښه یو. اوس ښه شوی دی یعنې د دې سره لکه څنګه چې تا مخکې یاده وکړل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د په دې برخه کې چې دوی خپل احساس ظاهر کړي تر نورو پورې ورسېږي چې لیکنې دي شعرونه دي یعنې په پخوا وختونو کې به ډېرې نجونې دې ته نه حاضرېدلې چې د دې د ژوند په اړه باندې معلومات څوک ولولي. اوس یعنی دغه اونۍ د تجارت د لاسي صنایعو اونۍ ده. لاسي صنایع البته تر ډېرو پورې زموږ په خویندو پورې مربوط کېږي یعنې هغوی کار کوي دلته. د تجارت په برخه کې راته ووایاست یعنې که څه هم په دې ټولنه کې اوس یعنې تا ویل چې اوس یو څه لږ ښه شوې ده که څه هم اوس هم ستونزې شته دی وجود لري. د تجارت په برخه کې د ښځو فعالیتونه تاسو څنګه ارزوئ؟ تجارت برخه کې که زه فکر وکړم چې دا څنګه چې دوی شعارونه ورکوي داسې نه دي. په حقیقت کې د ښځې لاسنیوی ډېر کم کېږي ډېر کم په کمه کچه حتی ورته د مارکیټ برابرولو زمینه نه مساعده کوي. تر دې چې دغه محصولات جوړیږي یا تیاریږي یا مارکیټ ته وړل کېږي په دې کې دوی ډېر زیات دې ته ضرورت لري چې باید یو مرجع وي یو ښه قوي بانک وي چې دوی ته پور ورکړي او دوی پرې کار وکړي. دوی ته ډېر ضرورتونه باید رفع شي. نو خبره دلته ده چې هم مالیه او مالیه ورکوونکي هغه جبرونه چې په نورو باندې هغه کوي په ښځې باندې زیاتره تحمیلوي او زمینه ورته نه مساعدوي. زیات دوی آرایشي و نمایشي و فرمایشي کارونه کوي چې ودرې خلک بیرون خلکو ته وښیي چې موږ د ښځو لاسنیوی کړی او ښځې مو دې ته هڅولي دي. حالانکه چې د ښځې سره باید ډېر کار وشي ځکه په دې ټولنه کې تاسو پوهېږئ چې موږ ډېر زیات خپل نارینه له لاسه ورکړه او ټول مسؤلیت د ښځو په اوږو باندې پروت دی او بیا خصوصا د اقتصاد په برخه کې که چیرې دوی په کورونه کې دي زموږ په لرې پرتو سیمو کې تاسو وګورئ چې څومره ښکلي ظرافتونه څومره هنرمند فکرونه دوی په دې خپل لاسونو باندې انځوروي او جوړوي او یعنې په هر ځای کې فرق کوي او یو ځای د بل ځای نه ښکلا لري بل ځای تر بله پورې هغه لري. مشکل په دې کې ده چې د هغه د کار او د زحمت هغه محصول دپاره نه مارکیټ شته مناسب چې دوی لاړ شي بې جنجال هغه خرڅ کړي خو دومره زحمت چې ورباندې وباسي په هغه قیمت څوک نه اخلي. هغه دومره ځورول کېږي چې حتی د خپل کار نه لاس اخلي ځکه چې کوم مواد چې دا اخیستي دي د هغه پیسې نه پوره کوي. نو هغه څنګه زړه ښه وکړي چې بیا په هغه کار لاس پورې کړي چې عاید نه لري. هغه خو ضرورت لري چې خپل ژوند باید سنبال کړي هغه خپل اولاد دپاره نفقه پیدا کړي. نو په اطراف کې چې ما سفر کړی دی یعنی دغه لاسي صنایع زموږ د فرهنګ هغه ډېره ښکلې برخه ده چې موږ دغه ملتونه د جهان په فرهنګ باندې پېژندل کېږي باید دته دا وپالو دا وروزو. متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې داسې مراجع چې باید دا کار وکړي هغوی د دې نه اوږه خالي کوي او دا کار خپل مسؤلیت نه ګڼي او د ښځو هغه څه هنرونه چې دي تاسو باور وکړئ چې خریدار نه لري. پخوا سره یې ویني چې ماشیني شیان دومره زیات وتلي دي او تر دې ارزانه اما زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې اوس نه یوازې افغانان بلکې نه یوازې خارجیان بلکې افغانان په خپله پوهېږي چې هغه څه چې په لاس باندې جوړ شوی دی هغه ته ډېر ارزښت لري. هغه خپله طبیعتا انسان دپاره یعنې خوښوونکی دی. زه په خپله خوښوم چې د په لاس جوړ شوي هغه ته ارزښت ورکوم هغه ته د زړه مینه ورکوم او په مینه یې اخلم. اوس هم محبوبیت لري د پخوا پرتله باندې. اغلي امېل که دا راته ووایاست چې یعنې اوس که موږ وګورو دغه لاسي صنایع دي یا هم قالین دي یا هم نور دي د دې تجارت هم نارینه کوي
که چېرته دغه زمینه ښځو ته برابره شي، که چېرته ځکه دوی په خپله جوړوي، خپله طرحه ورکوي، خپله ډیزاین ورکوي، د هغوی فکر یعنی فکراً هغوی خپله ورباندې کار کوي. که چېرته دغه زمینه دوی ته برابره شي تر څو دوی تجارت په خپله وکړي، تر څو هغه نظر په خپله ورکړي، تر څو هغه طرحه خپله جوړه کړي، څومره به ښه واوسي، څومره به موږ د لاسي صنایعو په برخه کې پرمختګ وکړو. خو زه تاسو ته وایم چې هغه چې دا هنر زده دی او دا فن زده دی، هغه دومره امکانات نه لري چې هغه زړه غواړي، ځکه هغه په د تار تارې پوهېږي، په دې نقش یې پوهېږي. هغه ته چې یو قالین، زه پخپله د قالین بافان سره پاتې شوې یم، هغوی ترکمنانو هغوی ویلې څنګه به ښه و چې موږ به خلک به هم نه غولولو، دروغ به مو نه ویلې، لکه دا نارینه و چې په حساب هم نه پوهېږي خو پیسې لري، زموږ نه اخلي او په نورو باندې په هغه زموږ ښه مال خو پرېږده هغه بد مال هم په ډېر صفت وي خرڅوي چې څومره قیمت هم نه وي. اما موږ چې صادقان یو، موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ خپله تجارت وکړو او په هغه اندازه په هغه انصاف سره چې ګټه واخلو، هم کولی شو چې نور دنیا ته صادر کړو او فخر پرې کوو چې هم هنر زده دی، هم پوهېږو، هم تشریح ورکوو په حقیقي ډول او هم لاسته راوړنې لرو، هم نورې ښځې به دا کار کوي، زموږ نور نسلونه، او موږ به په خرڅلاو لاس پورې کړو او نور دنیا ته ووایو چې موږ هغه ښځې یو چې دا کارونه موږ خپله کړي دي او په دې کار کې موږ څومره زحمت ایستلی، دا به مو ورته تشریح کړې وې. دغه موضوع لپاره څه کول پکار دي اغلي امېل چې دغه وشي؟ یعنې موږ په دولتي چوکاټ کې هم فعاله ښځې لرو چې هغوی سرمایهداره دي، سرمایه لري، پیسې لري، کولی شي چې پانګونه وکړي پر همدغسې ښځو باندې چې دلته دوی خپل تجارت وکړي، تلاش وکړي، کوشش وکړي. د دغه لپاره څه کول پکار دي؟ دولت باید په 4 زونونو کې دوی دپاره شهرکونه جوړ کړي وو چې هم کورونه به یې ورکړي وو، هم پورونه به یې ورکړي وو، هم د کارخانې دپاره د ځای دپاره مناسب ځای دپاره شرایط آماده کړي وو چې په هغه شهره کې د دوی د ماشومان دپاره باید مکتبونه وای، کار وای. داسې خو کیدی نه شي چې هغوی د هر څه نه محروم شي، صرف هغه خپل صحت هم له لاسه ورکړي، همدا یو کار وکړي، هغه کار هم چې کله قالین خلاصېږي نو تجار نشته چې ویخلي او په هغه قیمت چې دوی غواړي چې خرڅ کړي په هغه ساعت کې نه خرڅېږي. څومره سخته ده. د دوی د مارکیټ دپاره دولت باید سبسایډي قبول کړي او د راشي د هغوی مالونه په ښه قیمت واخلي، دوی تشویق کاندي، دوی ته نمایشګاګانې هغه کړي. همدا ښځې باید نمایشګاګانو ته لاړ شي، همدا ښځې چې یو څه عمر یې زیاتېږي او بیا د دې حوصله نه لري چې کار وکړي، دوی باید ونډه واخلي، د دوی لاسنیوی وکړي، دوی باید جهان ته نور مارکیټونو ته باید معرفي شي، د دوی مال باید خرڅ شي او دوی دپاره زمینه سازي شي. تر دې دمه شوي دي؟ تر دې دمه ډېر کم اوس نوې په شمال کې په مزار کې دغسې یو شهرک دپاره بندوبست شوی دی، په 100 جریبه کې ویلي دي، اما په عمل کې تر اوسه پورې نه ده شوی، ځکه موږ اړ یو چې هغه تجاران چې هغه قالین بافان چې قالین زموږ په جهان کې هغه نوم لري او بېشانه شهرت لري چې اوس نور هیوادونه په خپل نامه باندې خرڅوي، په نور دنیا کې ورباندې تجارت کوي، چې دا هم زموږ ضعف ښیي. موږ په داسې حالت کې نه یو چې اوس خپل، او دا لوی ضرر دی موږ دپاره، زموږ کسان دپاره معاش هلته زیات کړی دی، هغه خلک زموږ نه اخیستي دي، هغوی د دې بیا هم دومره مینه لري چې خپل وطن ته راشي او خپل محصول په خپل وطن په نامه یې خرڅ کړي. یعنې دا افغاني احساس ورسره دی. د ښځو علاقمندي د تجارت سره څنګه ارزوئ؟ فوق العاده. تاسو د خلکو کورونو ته تللي یاست، یعنې کلیو بانډو ته تللي یاست، د هغوی مو لیدلي دي، څنګه ارزوئ؟ اوله خلک مجبور دي، خلک غواړي چې هر هغه امکانات چې په یو محفوظه په یو سالمه ټولنه کې، خو سالم انساني ټولنې دپاره کار کول هم پکار دي، خو په داسې یو ځای کې چې زر زیانمن نه شي او دوی محفوظ لاړ شي او هلته کار وکړي او هلته څه زده کړي او بالاخره په تولید کې څه هم واخلي او دوی وکولی شي چې یو څه امکانات ترلاسه کړي په اقتصادي چارو کې، دوی ونډه واخلي او خپل ژوند د اقل د دې حالت نه وژغوري، نو دوی ډېر زیات خوشحاله دي، ډېر علاقمندي ښیي. کله چې یو وړه پروژه هم اطراف ته لاړ شي، یعنې په سلهاو ښځې چې هغه د یو کم تعداد دپاره ټول علاقمند دي چې راشي، ټول علاقمند دي چې زده کړي، نو دې دپاره حکومتونه ډېر کم کار کوي. که کلیو پراختیا چارو ته وګورې، هلته یو څانګه ده د صنایع روستایي په نامه، هغه ډېر کم او په نادره توګه کار کوي او هغه پروژې هم لا همداسې بندې پاتې دي،
خو زه درته وایم چې که چیرې موږ داسې نمایشګاهګانې په مرکز کې جوړ کړو چې د 4 زون خلک خپل محصولات راوړي، یو به د بل د هنرونو نه خبر شي، د استعدادونو نه خبر شي او د دوی توکي به دوی واخلي، هغوی به د دوی واخلي او بالاخره دغسې یو تشریک مسایل شي، فکرونه سره شریک شي، تبادل افکار وشي، دوی نور هم رشد کوي او د دوی محصول ته دولت باید د هر نګاه نه باید دوی کوشش وکړي چې دغه د دوی محصولات که دلته خلک د دې توانمندي نه لري چې وایي خرڅ کړي نور بازارو ته ویسي، ځکه په انډیا کې زموږ صنایع لاسي صنایع ډېر زیات خریداران لري، ځکه موږ زیاتره اوس په لاس باندې کار کوو، هغوی زیات د لاس محصول اوس نه لري، اوزګار نه دي دې کار دپاره. او دغه مرکزي اسیا کې زموږ دا فرهنګونه سره شریک دي، خو د هغوی بیل ډولونه دي او زموږ بیل دي، موږ د هغوی خوښوو، هغوی زموږ نوي ویني، هغوی راخلي. که چیرې دغه کسان چې مهارت لري چې یو بل هیواد ته لاړ شي او هلته دغه تربیتي پروګرامونه وي او دغه تعلیمي چې دوی ته دغه لارې چارې زده کړه کړي، هغوی چې نوي شیان زده دي هغوی دوی ته یاد کړي او موږ چې زده لرو هلته لاړ شو، دا ډېر ښه دي چې داسې پروتوکولونه ولري. د رفت آمد په خپله یعنې د یو ټولنې د پرمختګ دپاره خصوصا د لاسي صنایع دپاره ډېر زیات ارزښت لري او ډېر خوښوونکي لري، ډېر زر دوی دا استعداد لري چې یادې کړي. ډېره مننه اغلې امېل، هیله ده چې دغه زمینې برابرې شي چې ښځې په خپله البته خپل تجارت وکړي او خپله لاسي صنایعو ته زمینه برابرې کړي، تر څو دا خپل لاسي صنایع چې لري بازارونه البته دوی دپاره جوړ شي، داسې سیستم ورته جوړ شي منظم چې دوی وکولی شي خپل هغه څه چې لري ذهن کې چې لري هغه شریک کړي. ډېره مننه چې راغلی زموږ بل تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه اغلې امېل را سره وله او د دوی سره مو پر د ښځو پر تجارت باندې بحث درلوده. بیا هم را سره ملتیا وکړئ، لنډه دمه، د مینې وروسته نور میلمانه هم لرو، ملتیا را سره.